अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल त्वय्यिबन व अमिल फ़ी सुन्नतिन व अमिनन नासु बवाइक़हु दख़लल जन्नह क़ील या रसूलल्लाह इन्न हाज़ा फ़िन्नासि लकसीर क़ाल व सयकूनु फ़ी क़ुरूनिन बअदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरूना वरसरस बुर्दी यमानी कि रोए तुस्तशबिह जिंदगानी शबे अंदूहिर हमारा रोज़ गर्दान ज़िरोयत रोज़ मा पई रोज़ गर्दान बतंदर पोश अंबर बोई जामा बसर बरबंद काफूरी इमामा अदीम ताइफी नालैन पाकुन शरा कज़रिश्तई जानहाई माकुन दुरूद शरीफ पढ़ो। बुज़ुर्गान किराम दादरे मजमुआ आज मंग पदी हदीस मुबारक की खबर को पदे द्रे मजमुआ बांधे हम पदी हदीस मुबारक की खबरिश्ता पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई थी मन अकल त्वय्यिबन चाचे खुराक हो कान पाकवा व अमिल फ़ी सुन्नतिन औ अमली मुवाफ़िक़ सुन्नत सरको सुन्नत हो रसूलुल्लाह बांधे अमल को व अमिनन नासु बवाइक़हु औ खलक पामान हो द शरदन हो द ज़ररदन दखलल जन्ना दे दादरी सिपतन पकी भी दे बजन्नत तजी यह बागी की मन अकल त्वय्यिबन चाचे खुराक पाको पैगम्बर अलैहिस्सलाम पे हुबल हदीस के फरमाई दी यतील सफ़र अशअस
أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي چې یو سړی به په آخر د زمانې کې لوی طویل السفر لوی سفر به کړی وي، یو مقدس مقام ته به راشي لکه مسجد حرام. په مخ د ځمکې دقسې مقام بل نشته، یا مسجد نبوي دویم نمبر او یا مسجد د بیت المقدس درهم نمبر. د دریو جمعتونو ته رسول الله وی چې سفر کې ځکه چې ثواب پکې زیات دی نو سفر کوه چې بل ځای ته سفر وکړي. بعض ناپوه خلق بې علمه په نور ځایونو کې د بیت الله نه ثواب زیات وایي، هغه خالص دروغجن دي او دروغ وایي. دا درې ځایونه دي که دې ته سفر کوې چې ثواب الله په منځ کې زیات راکړي نو زه لاړ شم. خیر رسول الله وایي دا سړی به لوی سفر به کړي، اشعث ویښته به یې فراګنده وي، ببر به وي، اغبره ګردالوده به وي، لوی سفر به یې کړي. په ویښتو کې به یې تغییر راغلي، بدن باندې به یې ګرد و غبار الوتلي. دې مقدس مقام ته به دې راشي یمد یدی یا ربي یا ربي، دې به لاسونه پورته کړي خدای ته چې الله دا کار وکړه دا کار وکړه دا کار وکړه. لیکن رسول الله فرمایي ومطعمه حرام. دا مطعم مصدر میمی دی، خوراک په د دې سړي حرامي. ومشربه حرام، سکاک ته دې سړي به حرامي. شات و شربت وغیره دا به حرامي. وملبسه حرام، اغوستن به حرام وي. وغذي بالحرام، د ده به تربیت په حرامو شوي، لکه د دې زمانې خلک په دین کې هغه کار کوي چې هغه ورته اساني چې کوم ګران وي هغې ته تیار نه دی، نو چې هغه کوم ورته اسان دی هغه هم قبلېږي نه. څه پروا مه کوه، هغه هم نه قبلېږي. چې کوم اسان کارونه دي په دین کې هغه کوي، چې کوم ګران دي هغې ته تیار نه دی. که چېرته د خدای په کور کې پیسه ورکولي نو تیار ودن نه دي، او نفلو ته ډېر پهلوان دی. دا نفل چې ته قبلېږي کوه چې په زرګونو کې کوه. دا قبلېږي نه، هسې ته خپل ځان سره خپل تصور کوه او خدایه دا کار وکړه دا کار وکړه.
او د دو ټول معامله په حرامو ده، فأنا یستجاب لذلک. د دې سړي به عبادت څنګه قبول شي او د ده به دعا څنګه قبول شي؟ نشي قبلېدی. دی په حرامو کې مبتلا دی، دی په حرامو کې مبتلا دی. نو ګوره داسې کار دی چې دا مونځ کېږي، لیکن د دې دپاره شرط دا دی چې بدن د نجاست صغرا او کبرا ناپاکي. نو علی به مونځ کېږي چې بدن پاک وي. پلیت انسان الله خپل درګاه ته په مانځه کې نه پرېږدي، نه پاک انسان خپل دربار ته پرېږدي. خو چې د هغې سره نور شرطونه کوي، چې د هغې سره څه شرطونه دي نو هغه برابروي. داسې نه چې آسان کوي او ګران ته تیار نه دی. نه جي داسې کار به کوي چې ته به د نومي ګناه نه ځان ساتې. قانون دا دی خپل ځان مستغني که، د خلقو نه ځان بې پروا که. ستا کپیل شته چې خپل خدای دی، دقې خپل خدای ته متوجه شه، بس هغه دله کافي او شافي دي او ټولې مسلې به حل کړي. یو سړی دی چې د هلکانو کار کوي یا د هلکانو کار یې کړي، نو یو سپېروالې د دې په دنیا کې دا والا چې د دې انسان به الواد نه پیدا کېږي، د خپل استعداد په خپله ختم کړی وي. یو خدا دا چې نیکان یې الله پاک ویجعل من یشاء، بعض انسان الله شڼ کي، سره د نیکۍ نه یې شڼ کي. هغه بېله خبره ده، خو چې دا د هلکانو دا کار چې د لوط علیه السلام د قوم کارو دی کړي، نو د خپل استعداد ختم که، الواد به پیدا کېږي نه. د نن نه یو 20 کاله زه داسې مدینه طیبه کې اوسېدم، ډېر وخت مې هلته تېر کړ. ما سره په دې کمره کې یو سړی و، هغه دوکانداري کوله. کمره په واقع کې زما دپاره نیولې شوې وه، هغه ته ما ویې خیر دی ته چې راشې دلته راغله. هغه راته خبره کوله چې دلته یو سړي مدینه طیبه خو طیبه ده، په هغې کې بدکاري کړې وه. هغه سړی د همیشه دپاره نامرده شو، بس ختم شو. هغه خپله ښځه م ته ویې لاړه، ځکه دې نامرده شوې، دی خو زما په شان دی. ځان خپل مستغني که، ځان بې پروا که. ته ګوره چې الله څه کوي که خیر. منصور باچا چې د عباسیو خاندان نه دی، د عباس صاحب په الواد کې دی. هغه سره سودا وه چېرې زه باچا یم، د ډېر لوی وطن چې کوپو بصرم پکې ده. عالمان یې راغونډ کړو چې یاره زما دا باچۍ څنګه ده، دا باچۍ زما څنګه ده. هغې کې دعوت ورکړ محمد ابن ابي ذئب، محدث کبیر د زمانې من روات البخاري، ابن ابي ذئب ورته وایي ډېر لوی شخصیت دی.
هغه هم راغوښتو او امام اعظم رحمت الله علیه هم راغوښتو چې دوی دواړه م راولئ. عالمان چې رالل شاهي دربار د منصور کې کېناستل. نو ابن ابي ذئب ډېر لوی عالم و د امام اعظم د زمانې، د امام مالک د زمانې. ورته یې وی چې یاره زما د حکومت څنګه دی؟ زه دا باچا یم چې د حکومت زما څنګه دی؟ اوس خو باچان غصب کوي، په دروغه باچان دي لکه زمونږ ده، ټول په دروغه باچان دي، ځکه ملک تباه شو. دا سړی چې کېناستو فاسق فاجر بالمازه. نو ما خلکو ته ویلي وو الله د پاکستان د خلکو بده اراده وکړه او مقصې شوه او لا چې نور به څه کېږي، په دروغه پاس شوي. هغه کسان چې چا نه پیژندل هغه په وټونو کې پاس شو، د هغه خلکو نه چې لوی خلک په دروغ او د پوج د پاسکانو په وجه. نو خیر وی چې زما دا باچې څنګه ده؟ نو ابن ابي ذئب ته وی چې ته څه وایې زما په دې باچې کې؟ وی صاحبه وی رښتیا درته وایم یا در هر څه چې کېږي هغه به کېږي. وی باچا به هغه چې ټول مسلمانان د هغه په باچې متفق وي، ستا په دې باچې لاول زه متفق نه یم، زه نه منم. داسې علما تېر شوي دي، اوس هم شته دي لوی خلک. مولانا ضرب علي خان صاحب د 9 په شپه وفات کېده. هغه ما کراچۍ نه چا راولېږه، کراچۍ ته زه ډېر تللی یم، هلته زما ډېر دوستان دي. او هغې کې زوی ته اواز کو، وی بچیه پښتو کې وی دي پښتونو ته د سواتو د لاګې بابا شاګرد و، هغه سره یې دوره کړې وه، خو زموږ نه مخکې و، مشر سړی و. نو زوی ته اواز وکړو، بچیه راشه زما دا ټیم لږ دی، ما ته سفر طویل دی، طویل منه اوږد. وی ما ته سفر اوږد دی راشه. په پښتو کې ورته وي، هغه پښتو په هغه دغه کې بنده شوې ده موبایل کې. وی بیا به ارمان راپسې وکړي زه به نه یم د همت. وی بیا په اردو کې مو وي. علماو ته ټولې خبرې څرګنده دي چې دا سړی د دې قبیلې دی، دا د دې قبیلې دی، دا ټولو ته معلوم دی، خو غږ نه کوي. عام رد پرې کوي چې په عام رد کې هغه هم راغی. وی چې صاحبه ستا د حکومت دا لا ولې زه نه منم، دا په مشوره د مسلمانانو نه دی. وی بس ټیک ته وی بس تکې. امام اعظم ته بیا توجه کړه. وی امام اعظم ته څه وایې؟ وی زه لس کرتې ویم چې ستا د حکومت عدل نه دی، دا ظلم دی او لوی ظالم تا نه بل نشته. داسې علما تېر شوي دي. باچا یې وقت ته دا څه باچا دی؟ د دې باچا چې په څونه ځای باندې باچۍ ده، د هغې د دې په 20 حصې ځمکه باندې باچۍ وه. دا څه خو معمولي پاکستان خو نیمم شو. مغربي پاکستان لاړ، مشرقي ویم او دغه یو حصه پاتې شوه. هغې ته یې وی زه 10 کرتې نه منم. او محمد ابن ابي ذئب چې کومه خبره وکړله، ما وی چې د سر به کټ کې
نو دویم نمبر به زما یي خو زه یې لس کرتې نه منم چې دا د مسلمانانو په مشوره نه دی ته باچا نه یې بس ټیک ته ویځئ بیا یې صاحب وپسې دوه کسان یې راوغوښتل ویې دې دواړو ته دا دومره مال یو ته یو شی ډېر مال دا دونه بل ته یو شی ډېر مال او وی که دا مال یې قبول کو نو سر وله کټ کړئ او که قبول یې نه کو نو پرېږدئ ابن ابي ذئب ته چې مال یوړو وی دا قبول کا وی دا رشوت دی زه قبول ته تیار نه یم داسې علما تېر شوي دي هله طالبه ملګري ځان پورته کړه ځان کې څه پیدا کړه امام اعظم ته چې یوړو هغه ورته وي که د دې مال په قبلولو زما څوک سر کټ کوي نو سره کټ کولو ته تیار یم خو د دې قبلولو ته تیار نه یم بس اقوی دواړه راغلې منصور باچا وی یره وی څه حقاني علما دي دا دوه نو داسې کار دی چې د ګناه نه ځان وساته لویه خبر دا ده چې د مال حرام نه ځان وساته دغه د باچا نوم یې د هدیو نوم یې وله بدل کو نور په واقع کې رشوت یې کو چې دوی په ما پسې خبرې نه کوي ما ستاسو خدمت کې عرض کو چې من اکل طیبا چا چې پاک خوراک وکړو خیر دا درېیمه جمعه وه او زما خبره برابر نه شوه حدیث مبارک لا پوره نه دی او بحث پکې ډېر زیات دی الله دې توفیق آینده دپاره راکړي واخر دعوانا الحمدلله